حضرت نوح علیه السلام ته الله تعالی ډېر زیات عمر ورکړي، ځکه د حضرت نوح علیه السلام عمر د 1000 کاله سم زیات. حضرت نوح علیه السلام نه 900 کاله صرف تبلیغ وکړي. د 900 کاله بعد بیا عذاب د طوفان رالی او 6 میاشتې دی په کښتۍ کې سپورو چې کښتۍ چلیدله، او د هغې څه وروسته 80 کاله نور عمر الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته ورکړي. لیکن چې کله وفات شو الله تعالی پوښتنه ځینې کې نوح زندگی څنګه وله؟ دیر ته یا الله یو خیمه و په یو کونج راننوتم در بل کونج راووتم، په دې پوه نه سوم چې څنګه راباندې تېره سوه. نو کم انسانان چې مرګ له ورسي او بیا د دنیا د زندګۍ فکر وکړي، نو د دنیا زندګي به هغې ته ډېره میله او تماشه او منظره ورمعلومېږي چې بس هغه تېره سوه، زه به پوه نه سوم. دا تجربه ده. نن چې د ځوانه څه پوښتنه وکړي چې ستا ماشوموالی څنګه و، نو دی به وایي چې یاره دا اوس مې ماشوم ده، ده به دماغ دی چې ماشوموالی مې اوس تېر سو، لیکن د هغې تېرېدو به 40 کاله سوي. دی به په دې باندې نه پوه سوی چې دومره زمانه تېره سوه. چې کله د بوډا څه د ځوانۍ پوښتنه وکړي، نو هغه ځوانۍ باندې به عمرونه او کلونه تېر سوي، نو دی به دی ګمان کوي لکه پرون چې راباندې تېره سوې ده. نو ځکه د دنیا تشبیه الله تعالی قرآن کریم کې دا د کیلو منظرې د میلې او تماشې سره ورکوي. میله او تماشه ډېره لنډ وخت اخلي، کیلو منظره ډېره ژر تېرېږي. د انسان زندګي هم دغسې لږ وخت اخلي او ډېره ژر د انسان څخه تېرېږي. بعضې علماو بیا د دې وجه بله لیکلې ده چې کله انسان میلې له ورسي، تماشې له ورسي، چې کم سړی دانا او هوښیار یې هغه د میلې او تماشې وروسته برته افسوس او ارمان کوي، و یاره په دې میله کې خو هسې پیسې راسه ضایع سوې، او په دې میله او تماشه کې هسې زما څه وخت ضایع سو. او ډېر ځله خلک داسې نوجوانان چې میلې او تماشې له راځي خپل کار پر هغه ځای پرېږدي، میلې ته راروان، نو وروسته به راوایي چې هغه کار مې دغې وران پاته سو، نو هغه کار مې هم خراب کوي، پیسې مې هم ضایع کوي، وخت مې هم ضایع کوي، نو دې میله او تماشه کې اوس ما څه وکړو؟ نو ځکه د میلې او تماشې د تېرېدلو څه وروسته عام طور انسان ته افسوس او ارمان درېږي. د هغه رقم هوښیار سړی چې کله زندګي د دنیا په حالاتو کې ګډه تېره کړي او د دنیا په حالاتو باندې لړلې تېره کړي او د آخرت دپاره په دې زندګي کې څه تیاري نه ولري، نو پر حالت د مرګ به دی پر دې زندګي باندې ارمان کوي چې یاره زما څه خو قیمتي وخت او هغې ما د آخرت دپاره استعمالولی سو، لیکن هغه وخت هم راسه ضایع سو، زما بدن کې چې څومره وس او طاقت و هغې هم راسه ضایع سو، او د آخرت دپاره چې کومه تیاري و هغه زما مقصد و هغه مقصد هم راسه خراب سو. نو د دنیا زندگی داسې ده لکه کیلو تماشه. د کیلو تماشې څه وروسته سړی پښیمانه وي، سړی افسوس کوي. دغه رقم د دنیا زندگی که د سړي څه د آخرت د مقصده بغیر تېره سي، پر حالت د زکندن به دې سړي ته ډېر لوی افسوس او ډېر لوی ارمان درېږي چې الله تعالی ما ته زندگی د څه دپاره راکړې وه، زما څه تېره په څه کې سوه.